ډېر زیات پلی مزل مې کړی دی ستړی شوی هم یم دلته به دمه را جوړه کړم او د کټار په نورو ښکلاګانو به تاسو سره خبرې وکړم د اسداباد له ښاره 15 کیلومتره راوړاندې دا ښکلې او سمسوره سیمه د طبیعت په ډېرو ښکلو مناظرو مالامال او سمبال ده درنو لیدونکو ډېر جګ غر دی ځنګل دی ولې په دې کې هواره ځمکه هم شته تاسې به دغه شین فصل ګورئ دا د دې نمایندګي کوي دا د دې ښکارندوی ده چې دغلته میشت ولسونه خلک او ځوانان هسې یو بېکاره ناست نه دي د یوه داسې انسان خواته را نږدې شولو چې څه باندې یوه پېړۍ عمر یې وهلی دی په پښه له پښو روان یو نو ما سره یو 6 روپۍ وې یو ځای کې مې ربړی څپړی واخیستې نو په هغه م پچه واچوله موږ 2 کسانو یوه ګنټه به م هغه څپړی به م یوه په داسې ژوند راباندې تېر شوی دی دلته د میرزمان خان 4 چته ماڼۍ وه دا په سراچه مشهورېږي لکه سراچه د دې معنی وه چې مطلب دا دی 4 چته 5 چته پخوا ویل دا سراچه جوړه کړله که نه د دغې غره لمن ته راغلم په دې تیږه باندې دلته د دې سیمې یو کاکا ناست دی درنو لیدونکو بیخي وږی شوی یم او دا غوښه چې ده نو پختی خو کله کله په ښاره یا میلمانه خلک چې راشي غرونو ته نو بیا د کلي خلک د پختی پیرزو ورباندې کوي د پختی نو زه دا خورم د کونړ د ملي رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو او د کلیوالي رنګونو د خپرونې مینوالو دا ځل د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ د کټار د ښکلې او زرغونې سیمې څخه زما شوکت اعتمادي سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ هیله امید دی چې ټول به راته ښه اوسئ درنو کتونکو په دې ځانګړې خپرونه کې د کټار ښکلې او زړه وړونکې سیمې ته راغلی یم تاسو سره به په دغه خپرونه کې د کټار په ښکلاګانو کلیوالي دودونو ژوند ژواک او د هغوی په رسم و رواج باندې خبرې کوم ډېر زیات پلی مزل مې کړی دی ستړی شوی هم یم دلته به دمه را جوړه کړم او د کټار په نورو ښکلاګانو به تاسو سره خبرې وکړم د اسداباد له ښاره 15 کیلومتره راوړاندې دا ښکلې او سمسوره سیمه د طبیعت په ډېرو ښکلو مناظرو مالامال او سمبال ده په دې سیمه کې د نورو پښتني قبیلو ترڅنګ نورستانیان هم ژوند کوي په همدې سیمه کې میشت او استوګن دي د یو بل سره ګډې اړیکې لري حجره دیره هدیره او جومات یې سره یو دی د هغوی د ژوند ډېر دودونه او رسمونه داسې دي چې له یو بل رنګونه اخیستي دي او ګډې اړیکې سره لري کټار د کروندې لپاره ډېرې ښکلې او پراخه پریمانه ځمکې لري ځمکې تر ډېره حده او بریده آبیږي اوبه لري تاسې به په دغه زما شاته منظر کې ګوري یو خړ ښکاري هغه د اوبو غږ به هم تاسې محسوسوئ ډېرې ښکلې اوبه دي هلته مخامخ یوه د برق ژرنده هم ده په دې سیمه کې ژوندی برق هم شته او خلک یې په ژوند باندې مین دي په دولت سره ډېره علاقه لري د خلکو ته میلمنو ته خاصتا څوک چې د نورو پرتو سیمو نه راشي ډېره زیاته مینه ورکوي موږ ته هم ډېره زیاته مینه راکړله د تاریخي شفاهي روایاتو له مخې په کټار کې کوم اوسېدونکي نورستانیان چې دي د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال باندې دوی د اسلام مبارک او مقدس دین قبول کړ او غاړه ورته کېغوستله د کټار کلي ته منسوب دغه د کټار نوم هم د ځایي اوسېدونکو په وینا باندې چې د یو مشهور کافر نوم او دغه کټار چې دلته اوسېده یا د سیمې ته دغه نوم ورکول شوی دی د یو کافر او تر ټولو سختریزه کافر اوس هم کله کله په نورو سیمو کې د کونړ په نورو برخو کې خلک سختزړي انسانانو ته وایي چې سم د کټار کافري دا د دې معنا ده چې د کټار کافر رښتیا هم سختدریزه خلکو او د ځایي خلکو په وینا باندې چې په اسانۍ باندې دوی اسلام نه منو د ډېرو سختو او خونړیو جګړو په پایله کې دوی ته رواداره شو تر څو اسلام ومني او دغه مقدس او په دغه مقدس دین باندې مشرف شي په کټار کې ډېرې تاریخي سیمې دي ډېر تاریخي او کلتوري آثار موجود دي د هغوی له جملې نه یوې هم سلګزی کمر دی دا یو داسې کمر دی چې تقریبا 100 ګزه اوږدوالی لري او یوه ډېره تاریخي سیمه ده هغه هم د خپل ځان سره ګڼې کیسې لري هلته به م ورځمه د هغې سربیره د کټار سره په څنګ کې
د ګمبیر په نوم باندې یو بل کلی دی داسې هم ویل کېږي چې ګمبیر په دغه سیمه کې یو پخوانی کافر تیر شوی دی او دغه کافر هم ډېر زیات سختزړی او سختدریځه انسان و د دغه کافرو یو مشر و ځکه خو دغه کلی د همدغه شخص په نوم باندې نومول شوی دی له هغې وراخوا په دغه ګمبیر سیمه کې د ګینتول په نامه باندې یو غر دی یو ډېر لوی ګډ دی دغه ګډ ته په کتو باندې داسې بریښي چې دلته دی هم دغه پخواني کافر اوسېدلي وي د سیمې د اوسېدونکو په وینا باندې کله چې مجاهدین راغلل او غوښتل چې کفارو ته د اسلام دعوت ورکړي هغوی دین نه منو نو په همدې اساس باندې دوی راواخیستل او پسې مخې ته بوتله همدغه د ګینتول سیمې ته لاړل دا یوه داسې سیمه وه چې په دغې باندې د مجاهدینو هم وس نه کېده یوه ډېره سخته او تر ټولو خطرناکه مورچه وه بالاخره د مجاهدینو لخوا په کلیوالو باندې دغه هغه کېغوستل شو په مجاهدینو لخوا نه په دغه کلیوالو باندې شرط دا کېغوستل شو کور په کور یې ګیډې او بروټي ورباندې راټول کړل بروټي ورباندې راټول کړل او هغه بروټي د غر یخته کېغوستل تر څو دغه تیږې ته دغه لرګي او بروټي ورسېږي بیا یې ورته اور ورته کړه کله چې اور ورته کړه نو هغوی هم خپله تسلیمي ورکړه او د اسلام مبارک دین یې قبول کړ کټار یو داسې ماحول دی یو داسې چاپیریال دی چې په دې کې اقلیمي شرایط هم تغییر کوي د کونړ نسبت نور سیمو ته دا سیمه ډېره زیاته یخه ده او ګړۍ په ګړۍ باندې په دوی کې هغه د هوا حالات هم بدلون مومي لږه شیبه وړاندې وریځ راغلي لړې هم راورسېدلې خو دغه دی تاسې ګورئ اوس لمر راښکاره شو کټار په ټوله کې ډېر ښکلی دی ډېرې خوندورې کیسې هم لري په کټار ته منسوبه په دغه خپرونه کې به تاسې ډېرې نالیدلې سیمې او ډېرې ناویلې کیسې واورئ زما هیله امید او ارزو دا ده چې تر پایه له ما سره ملتیا وکړي او دا خپرونه را سره په ګډه وګورئ درنو لیدونکو زما د نن ورځې سفر ملګری چې دی دی را سره عزیز الله کاکا دی عزیز الله کاکا د دې سیمې اوسېدونکی دی او خدای دې اجر ورکړي زما یې ډېر چوپړتیا وکړله ډېر خدمت یې راله وکړو لا را سره دی په دې غرونو سمو اوارو به ګرځو عزیز الله کاکا ته بیا هم ستړی مه شې او ومې کتل په دې لاره چې راتلو دغه د بوسو بوساړي دي نو لیدونکو په کلیوالي ژوند کې اکثریت خلک چې دی د کروندو باندې بوخت وي د مال په څرولو باندې بوخت وي او دغه بوساړي د کروندو یو محصول دی کله چې تریشلي وشي غنم وکرل شي بیا هغه تریشل شي او د تریشل نه وروسته کلیوال خلک ورنه بیا بوساړي تړي نو عزیز الله کاکا به راسره په دې خبرې وکړي کاکا جانه چې کله چې تاسې غنم وکرئ فصل لوی شي بیا پوخ شي د هغه نه وروسته ریبلو ته تیار شي کله چې وریبئ دغه بوساړی چې تاسې تړئ لیدونکو ته به دغه بوساړو د تړلو هغه طریقه تاسې وښیوئ چې تاسې په څه شکل باندې دغه تړئ او د دې هغه لاره په څه ډول باندې ده د دې لار خو داسې ده چې کله موږ غنم وریبو تریشلي وکړو بیا ځوانان راغونډ شو 5-6 کسان 8 کټونه تړي 15 کټونه تړو یا 6 کټونه تړو په هغې کې دا بوس وراچوو پې ګرځو او تړو بوساړې ته تړو بیا هغه مال ته داسې راماتو ولګېږي وراچوو به د بلو ترشلو پورې کار کوي د ښار د خلکو زندګي خو د کلي نه متفاوته ده شاید په ښار کې یو شمېر داسې اوسېدونکي هم وي چې هغوی د دغې بوساړو په تړلو باندې ونه پوهېږي یا ورسره نابلده وي کله چې په کلي کې خلک عشر کوي او یا لو کوي یا د بوساړې تړنه کوي پخوا به داسې کېده چې کله بیا عشر وکړو نو خلک به سوچه غوړو ته ډېر زیات خوشحالېدل عشرګرو له به سوچه غوړي ماسته کوچ دا خوراک ځکه دا ډېر ښه او قوي او هغه غوره خوراک چې ورته وایي دی تاسې چې اوس هم دغه کار کوئ په عشر کې دغه خواړه راوړئ او موږ هم دغه خواړه راوړو موږ هماغه رواج دی هماغه هم دستوره رواج دی هماغه مشرانو نه راته پاتې دی بلې که چېرته چا له غوړي رانه وړئ یا نه څه کوئ پیدا کوئ ورنه بس خامخا وله پیدا کوو که بیا نه اوس نن سبا د معامله د ډیوانو رانه کړې ده دا وله راوړو او نور وله که ترتیب مرتیب برابرو نو په دغه خاطر نو د غوړو ځای چې دی اوس ډیوان نیولې اوس ډیوانو نیولې اکثره ډیوانو نیولې واړه ډیوان ته خوشا دي ګوره که موږ چېرته ستا ښار له راغلو موږ درنه غوړي غواړو بالکل تاسو له پیدا کوو که مېلمانې وي بالکل او خیر به سي نو دغه بوساړه چې تاسې وتړئ
په هماغه موسم کې څومره وخت ستاسې د مال د خوراک لپاره مناسب ده چې مقصد هغې موسم ته ورسوي څومره وخت د مالونو د خوراک کېږي بس دا داسې چې چا مالونه ډېر وي هغه نور اخلي بل ځای کې ولا اخلي راوړي ولا چې چا مال کم هغې سره ګزاره کوي روانو ترېښولو ته بېرته بیا درسي او ځان په خامخ د بوساړې خو د همیش لپاره همداسې په ډاګه باندې او دا همدغه شان په ډاګه باندې باران یې نه لمده نو بس پلسټیکونه مو ورکړي دي سر باندې دا دروزي مروزي چولې هغه حفاظت هم راکړی دی لاندې ته پلسټیک ورکړی پاس هم پلسټیک ورکړی دی بلې تاسې به لیدونکو ګورئ دغه بوساړې ته چې تاسې وګورئ د دغې نه ګر چاپیر د ټانټو یو شپول چاپیر دی په سر باندې ورله یو ډول کیان ورته وایي کیان پې پراته دي بیا د هغې نه تارونه چاپیر کړي ډېر داسې یو ښکلی او په ښه شکل باندې دغه بوساړې دغه جوړښت یې رامنځته کړی دی په دې باندې ګر چاپیر په لومړیو کې کټونه تاویي بیا کټونه یو بل سره پیوسته کوي د هغه نه وروسته پکې بوسه چې بیا پې تکړه ځوانان دا ورباندې ګرځي خواري پې کوي کې منډي ډېر بوس په یو لږ ځای کې راټولوي او له یوه فصل نه بل فصله پورې دی د خپل د مال د خوراک لپاره ورنه استفاده کوي تاسې به دغه یو بوساړه ګوري چې دغه استعمال شوې ده لږ څومره چې اړتیا پیدا کیږي د هماغه اړتیا په تقاضا باندې اړتیا ته په کتو باندې ورنه راخلي او د خپل مالونو د خوراک لپاره استفاده کوي په کټار کې نور هم ډیر زیات کلیوالي رنګونه دي خوندونه دي هغه به هم د کاکا په ملتیا باندې تاسو ته درخی ما چیرته به ځئ نه او زما سره به ملتیا وکړي کاکا جان راځه مال صاحب نه درنو لیدونکو ډېر جګ غر دی ځنګل دی ولې په دې کې هواره ځمکه هم شته تاسې به دغه شین فصل ګورئ دا د دې نمایندګي کوي دا د دې ښکارندوی ده چې دغلته میشت ولسونه خلک او ځوانان هسې یو بېکاره ناست نه دي کاکا جانه تاسې راځئ را سره هسې یو بېکاره ناست نه دي خواري کوي د لاسو هغه خپلې تڼاکې چې دي دا په خپلو لاسونو باندې راخیجوي او د هغې نتیجه هم دا ده چې تاسې دغه ښکلې او حاصلخیزه فصل به ګورئ دغومره شنه ښه او قوي جوار به ما په اواره کې نه کتلی خو دا د دې خلکو خپله خواري ده په دې جوارو کې کاکا په دې جوارو کې یو بل بوټی هم ورسره دی د هر بوټي ته یو ونه ختې ده دا څه شی دی دا خو خبریال صاحب دا موږ د پرمي جوار کرو د پرمو جوارو سره وصله لوبیا کرو دا لوبیا ده او دا لوبیا ده نو بس هغه سره د سره خيږي او بس موږ استفاده کوو نو په یعنی حال کې دوه فصله په یو ځای کوو او دوه فصله په یو ځای کوو لوبیا خو دغه جوار په فصل باندې کوم غیز نه کوي بیخي نه کوي بس دا ځان نه د دواړو خدي دوه خبر برابر کیږي په خو به وطني جوار اوس زراعتي را پیدا شوی دي دا غیر د دې وطني او د زراعتو ترمنځ فرق څه شي کیږي نو زراعتو جوارو کې فرق دا دی چې وطني جوارو باندې جال کال راغی غو ټول وولید دا مضبوط دي او بل دا چې خواري مو سره خلک ډیره کوي نو دا لوبیا مو ته ډیره کیږي او فصل هم خدای پیداوار ډیر زیات پیداوار زیات درنو کتونکو د علم د ټکنالوژي او د سواد دغه نتیجه ده چې په خو به کاکا جان ویل چې په خو به دغه وطني فصل چې و دغه د معمولی باد په مقابل کې هم چاپه کېده ولی خلکو فکر په لار واچو خلکو د خپل ذهن نه استفاده وکړه د سواد نه ګټه واغستله ترڅو زراعت په خو باندې ودرېږي او موږ ډیر زیات خوشحالي کو چې کټار ته هم د علم د زده کړې د سواد او د زراعت هغه مثبت نتیجه را رسیدلې ده په دې هیله امید استو چې زموږ ټول وطن زراعتي شي خوندور شي ترڅو د قانون کلیوالي او بزګر خلک ورنه استفاده وکړي ګټه ورله ډیره راشي نو روان یسو دغه بوټي خو راته کاکا جانه د چارمغز ښکاري او دا چارمغز دی دغه بوټي تاسې په خپله باندې کرلي که نه په همدې طبیعت او په دې سیمه کې په خپله راشنه شوي نه دا من کرلي دي تاسې کرلي دي او دا من کرلي دي دغه ونه به څومره هغه ورکړي دا چارمغز ورکړي یاره دا ونه چې برابري شي او پتون الله وساتي دا ورکوي دغه 40 منه 15 منه ورکوي یو بوټی دا خو ډېر زیات فصل هم دی او کنه یو من په 100 روپۍ بیا خرڅوي یو من خرڅوو بس بازار خبره ده 300 350 400
د خلکو روزمره زندگی او ژوند پرې روان دي او بس گزاره وسه کیږي تاسو د دغه حاصل نه خوشاله یاستئ او موږ خوشاله وو بس الحمدلله ښه ساعت هم پکې تېر دی ښه ساعت هم پکې تېر دی درنو لیدونکو په دغه کرونده کې هغه ډیراني سره چې ورته موږ یو کورنۍ سره ورته ویل کېږي اوس خو په زراعت کې پرمختګ راغلی دی سپینه سره ده توره سره ده ولې په کلي کې چې کله څوک زندگی کوي کرونده کوي نو دغه خپله د مالونو د مالونو سره ورته ویل کېږي د هغوی نه ډیران برابریږي هغه ډیران بیا په دې پټو کې خوري نو کله چې دا خور کې دغه فصل دغه جوار که وربشي که غنمي دا ورسره ډیره زیاته وده کوي ماشومانو او ځوانانو د په بوجیو په لګنونو کې اچلي او د خپلو پټیو ته راوړي تر څو فصل یې ګټور شي د کټار نور کلیوالي رنګونه به هم له تاسو سره شریکوبه چیرته به نه ځئ او ما به هم یوازې نه پرېږدئ عزیز الله کاکا د ستاسې کروندې ته په کتۍ ولنډۍ رایادېږي وایي چې د کمرګۍ کاکا ته وایه کنزل دې نه کړي واښه ماري بلې دي نه نو کله چې د کلي ماشومان په خپل سر باندې واښه ورېبي تاسې ورته غوسه کوئ نه دلته دا چا خپل پټي دي چې بیا د بل چا پټي ورېبي زموږ ناغې دي موږ چې هغه ناغې اخلو پلار نه مور نه دا مو سره مخکې نه دغه کړي دا واده کړي چې پلار نه له ناغه اخلو خامخا د دغه ناغو په برکت باندې اساسي کرونده روغ هم کرونده روغه ده بوټي هر څه روغ وي په دغه خبره باندې ډېره زیاته ښه ده لیدونکو په کلیوالي ژوند کې نو دغه د ناغو او د تړو دود لا هم په زیات دی مخې ته یو ډنډ راغی نو کاکا جانه دا ډنډ څه شي دی دا ډنډ خو موږ د اوبو لپاره جوړ کړی دی چې د اوبو پکې جمع کوو دا پټي دا کرونده پې اوبه کوو بلې او دا هم چینه ده د دې نه د څښلو استفاده هم کوو او د دې نه د پټو استفاده کوو دا پالتو بره نه بل ځای ته نشي تللی دا اوبه د کوم ځای نه راغلي دي دا اوبه د دې ځای نه د پټي نه راوتې دي چینه ده دغه اوبه خو د څښلو لپاره بیخي کافي دي اوبه فلټر اوبه دي لکه دواړه به ورشي اوبه به وڅښو فلټر اوبه خو ما راغوستي دي دغه ستا مصنوعي دي او دا چې کوم دي دا خدایي دي لیدونکو دا واقعیت دی چې دا معدني اوبه مصنوعي دي او دا طبیعي دي خو خوند یې هم ګورم او تودوالی او سوړوالی بیا هم وګورم بسم الله نام خدا لیدونکو په دغه د اسد په میاشت کې دغه عمره یخې اوبه په ښار کې د مصنوعي یخ او د واورې په واسطه باندې خلک برابروي ولې د کلي په خلکو باندې د خدای تعالی یو لویه پیرزوینه او دغه نعمت دا دی چې بدون له یخ بدون له واورې د دوی لپاره دغه اوبه خدای تعالی برابرې کړي دي او دا ورباندې د نورو نعمتونو ترڅنګ هم یو ډېر لوی نعمت دی زه به یو غړپ اوبه وڅښم دا خو رښتیا هم ډېرې زیاتې دي دا خو ډېرې یخې زه به یوه لپه درکوم نه ستا په لپه کې به زه خپله یوه لپه اوبه در واچوم لاسونه دې ومینځه یوه لپه بله در کوم چې دا ته وڅښم بسم الله عزیز الله کاکا جنتي خلک بس دا خو د الله رحم دی په موږ باندې د غرونو کې هسې ښار ته چې کله راشي دغومره یخې اوبه دې کله څښېدلي بس که هغه اوس کوم تندم راواخلي او دا خپلې اوبه چې اوس کو تندم ماته شي ښه دا اوبه به ستاسې تنده ماتوي او دې سره موږ عادت یو د ښار په مصنوعي اوبو هغو باندې په مصنوعي شکل چې سړې شوي هغه تنده نه ماتوي هغه تنده نه ماتوي نو چې دغسې ده زه به دا خپلې معدني او تصفیه اوبه واړوم او له ده به یو بوتل ډکم نو لیدونکو دا اوبه رښتیا هم ډېرې زیاتې یخې دي ډېرې زیاتې خوندورې هم دي ما وایي زولا کاکا به د کټار په نورو کلیو باندې په علاقو باندې به ګرځو او تاسې به راسره یاستئ تر څو د کټار نورې ښکلاګانې هم په تاسې باندې وګورم نو کاکا جانه راځه را مخکې شه ته رانه مخکې شه او زه درپسې یم ښه دغه بارې تاسې درنو کتونکو بالاخره زه د کټار افغان مرکزي کلي ته راورسېدلم تاسې به په دغه انځور کې ګورئ زما شاته دغه کوم کلی چې ښکاري تر ډېره بریده دغه ونو بوټو په خپل ځان کې پناه کړی دی کله چې په غرونو کې څوک زندگی کوي څوک غرونو ته راشي وبه ګوري چې په هغه سیمو کې خلکو خپلې میانې آبادي کړي دي چیرته چې اوبه دي چیرته چې د زندګۍ لپاره هواره ځمکه ده کروندې پکې کوي د مال څړ ځایونه پکې دي زما شاته دغه کوم کور چې ښکاري دغه یوه ډېره ښکلې او هنري حجره ده دا د دې سیمې د یو ملک کاکا ده زموږ را روانه شپه به په همدغه حجره کې د کټار د کلي نور رنګونه ښکلاګانې د خلکو ژوند او دودونه به هم له تاسو سره شریکوو خو اوس راته په دې کلي کې یو سپینګیري کاکا کیسه وکړه چې زموږ په یو بل کلي کې دلته تقریبا څه باندې 100 کاله عمر یو سړی لري نو ورځمه د هغوی سره به خبرې کوم او د هغوی نه به د کټار د کلي په تاریخي پس منظر باندې په تاریخي روایات او کیسو به ورسره غږېږم هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ
درنو لیدونکو زه بالاخره د یو داسې انسان خواته رانږدې شولم چې څه باندې یوه پیړۍ عمر یې وهلی دی خو لا هم ژوندی دی ذهني توازن یې برابر دی عزیز الله کاکا زما ملتیا کوي تاسې به دغه کوڅه ګورئ دغه کورونه به ګورئ په ښارونو کې څوک چاته انچ ځمکه نه پرېږدي ولې په کلیوالو کې دغه مینه دغه محبت لا هم ژوندی دی چې د یوه کور تیر په یوه کې ننوتی د بل تن ننوتی دی دغه د کورونو جوړښت او د ودانۍ هم ډېره زیاته عجیبه ده عزیز الله کاکا دا کورونه خبره دوه د مختلفو خلکو وي دا د مختلفو خلکو دي دا د یو تر کور دی دا د بل تر کور دی د جوړښت زما لپاره ډېر زیات عجیبه دی د یو تیر په یوه کې دی د بل په بل کې دی په ښار کې خو بیا دا کیسې نشته ځان له ځان لیده او څوک چاته یې ځمکه هم نه پرېږدي ولې دغه تیر چې په یو بل کې ننوتی دی هغه د اتحاد د اتفاق او د یووالي بوی ته راځي اتفاق دی انشاءالله زموږ د کلي ډېر زیات اتفاق دی الحمدلله او یو بل نه ډېر زیات زار دي او خوشحاله دي نو ښه په خوشحالۍ دا کارونه کوي نه په خفخان په دې ودانۍ کې لرګی تر ډېره بېدامې استعمال شوی دی تیږه هم د خور سره په څنګ کې لرګی هم دی یوازې لرګی او تیږه که سیمټ هم پکې شته نه سیمټ چې پکې بیا پکې لرګی نه وي دا به دا لرګی داسې دی لکه دیوال کې چې بیم ورکړي بلې لکه په هره دروازه باندې چې بیم وي یعنې تاسې د بیم په توګه دغه د لرګي نه استفاده کوو ځکه چې دلته سیمټ ورسدګي نه کېږي بلې او همدا د ځنګلو کارونه دي چې خلک استفاده نه کوي نو دلته خو لرګي هم دا خدا بیخي پرېمانه باندې دی ځانګړي دي که نه خپلې ځانګړي دي او دا کورونه دي دا بادیان دي دغه د یو دا ټول داسې تره زامن دي لرې دا کورونه جوړ کړي دي او دا دغه کړي دي دا بادیان کړي دي دغه لرګی چې په دې دیوال کې دی دغه ډول ودانۍ به نو بیا ښې مستحکم وي او قوي وي دا قوي ډېر لکه بیم چې څنګه ورکړي نو د بیم مقاومت کوي او لکه دا ګوټونه چې خطري که په هم کې دا ګوټونه دي نه لکه دی دا دغه ورکړي دا ګټې ورکړي لکه د پیلر په شکل نو هر لرګی بېل بېل راغلی بلې دغه کاکا کور چیرته دی کوم چې موږ دغه په تکل راوتېستو د هغه کور خو دلته دی هغه ځای کې دی موږ بس ستانه شو ورځو ډېرې ته هلته به مهربانه شم هغه سره به ووینو سمه بس درنو لیدونکو خوشبخته یم چې د یو داسې انسان په دیدن او دیدار باندې مشرف شوم چې څه باندې یوه پیړۍ ژوند یې کړی دی لا هم ښه دی ژوندی دی تکړه دی او د یوې پیړۍ د تیرې یوې پیړۍ ژوندی تاریخ دی له کاکا سره به د کټار د کلي په نوم باندې خبرې کوم د دې سیمې په تاریخي پس منظر او قدامت باندې به راسره دوی غږیږي د دې سیمې دودونه کلتورونه پخواني او اوسني رواجونه په دې هکله به معلومات راکوي بل طرف ته مه ځئ له ما سره پاتې شئ تر څو د کاکا دغه ښکلي او شیرین خبرې هم راسره واورئ کاکا جانه ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه چې مرکه راسره کوئ نوم دې راته واخله او دا راته ووایي چې ما خو اورېدلي چې ستاسې عمر له 100 کالو تېر شوی څومره عمر لرئ زما نوم دی محمد اکبر بلې کاکا جان عمر مو څومره دی او زما عمر دی زه به تاسو سنه ووایم بلې 24 کې موږ تذکیرې اخیستې او هغه وخت کې زه د 6 کالو لیکلی یم بلې 24 کې بلې او په سنه 33 کې په نوکرۍ کې تللی یم بلې پوه شوې او د هغه نه راایسته دا ژوند مې دی نو ما ته نور حساب نه لګي چې څو کاله وشوي بلې کاکا جانه ماشوم وي زلمی شوي او بالاخره سپین ږیری شوي پوه شوې چې ژوند څنګه تېر شو ژوند او بلې ژوند زموږ داسې ژوند و چې په خیبله به ګرځېدلو پښو کې به غنېدلی که دا د پښو ګوتې دې لاله وکتلې نوک ذات پکې نشته دی غونډې ترې وتې دي یو وخت کې موږ
شپږ کسان روان شولو ځو پیر بابا له پیر بابا نوم دې اورېدلی وایي چې پیره بابا له ډاګې وله په تا تېرېږي دیوانه بابا له ځینه نو تللو موږ په خیبله روان وو لاندې کټاره په خیبله روان شو په خیبله پښو روان یو نو ما سره یو شپږ روپۍ وې یو ځای کې مې ربړی څپړی واخیستې نو په هغه م پچه واچوله موږ شپږ کسانو یوه ګنټه به م هغه څپړی به م یوه په داسې ژوند راباندې تېر شوی دی بیا راباندې داسې ژوند راغی چې دا ملک غریب ملک و داسې دغه ملک نه و په دې ملک باندې یو خان راغی میرزمان خان نوم یې و میرزمان خان او په دې پاس ځای باندې کور جوړ کړ دې ځای کې سراچو ته وایي په دې ځای همدې کټار کې وایي دا ځای دی دې کور شاته دې ټینډي کې میرزمان خان پخپله دلته راغی پخپله میرزمان خان دا سپین ږیري راټول کړل او ویې ویل چې ماله د کوټې د کېناستو ځای وګورئ زه دلته کور جوړوم د دې وزنه شو داسې راغی په دې ځای ودرېد ویل کور په دې ځای جوړوم خلکو ته وویل چې په دې ځای کور څنګه جوړه ویل چې تاسو پام وکړئ چې دا کټار چې دی دا په دې ټول کوهستان باندې سر دی او زه چې پام وکړم نو د دې ځای په شانه ښه ځای بل نشته بیا بیا کور جوړ کړ چې جوړ یې کړ دا دې وخت کې غذا راغله دغه د دارنوی غذا نه دې طرف ته بله یو جنګ راغی ساپو جنګ چې راغی د دې ځای نه دا لاړ جنګ له چې لاړ او د ساپو سره جنګ و هغه ساپو سره مخکې جنګ تېر شوی و هغه ساپي راولګېد او د شپې راغله او دا سراچه وشوه سراچه وه هغه سراچه باندې چې هغه خان لاړه نوابات او تېر شو ونیم خرواره توخم یې په سیمتام کې دی څلور نیم خرواره توخم په دې کې مقام کې دی درې خرواره توخم یې په کیراله کې دی درې نیم خرواره توخم د ده په شګل کې دی مټک او دغه ځای کوټکې دا ځایونه ټول دي چې لال آباد کې راته پته نشته چې هغه کې به د څونه ملک دا د دې ملک یو خان تېر شوی دی خان او د امان الله خان وزیر و د امان الله خان باچا یو قوي وزیر و دا خبره ورسېدې نو په دې ځای چې دا دی راو جواب یې ورسې راولېږه چې وزیر صاحب راشه په موږ باندې جګړه ده بیا دې ځای نه دا خلک یې ځان ته بوتلل او لاړه هغه چې هلته لاړه دا ساپي راولګېد او د دې ساپو سره درې میاشتې جنګ میرزمان خان وکړ یو درې زره مومند یې راوستي یو سړی راوستی و د ورځ په 3 روپۍ دا ډزه بیا د ساپي څخه بیا دا ډزه وه د میرزمان خان کاکا جانه دا راته ووایه چې کټار ته ولې کټار وایي کټار ته زما داسې فکر دی چې دا ملک چې و دا ملک د کفارو او وخت کافر کې دا ملک د کافرو دا قلا چې وه د دې قلا نه به کټار قلا نه به دا کټار قلا د دې کټار د کافرو وه او دا قرو چې و پورته دا د دې ګمبیر د کافرو خبره ورسېدې دا ولګېده دلته یو سړی بل یو سړی پیدا شو راغی
په کونړ کې وو د کونړ نه به رسې راتولېدو چېرته به مسلمان منده او به یې ځان څه ملګری کاوه ها راغی دی قروله د قروله چې راغی دا چې قرو ته راورسېد 100 کسه برابر سل دې قرو کې یو جومات و د جومات په خوا باندې یو غټه قلا جوړه کړه 100 کوټې پکې وکړې 100 او 100 کړې پکې ننوتې او دروازه یې ووه دا کافر ولګېده وویل چې هلکه به بل شي نه کېږي او په دې کارون کې یوه ښځه وه معرومۍ نومې و هغه مسلمانه وه دا خلک ولګېد هغې له لرګي راغونډ کړل یوه ډوپۍ وله جوړه کړه که چېرته تا باندې کافرو حمله وکړه نو دې لرګو ته به اور واچوې دې لرګو ته به اور واچوې نو موږ به ورته سمدستي راورسو هغه ناولې ولګېدله لرګو ته یې برلاقه اور واچو دی چې ورله ورته وویل چې ما خو ما تاسو باندې ازموده کوله چې تاسو راځئ که نه راځئ هغې ویل زه خدای دې غر کاکه هغې بیا وروسته په کافر ورله ډېر اورونه یې واچل خو ویل دا ښځه ویل دروغ وایي بیا دې خلکو 100 یاران ونیول دې کفارو اتفاق وکړه چې هر سړی به ځي او د خپل دوست ته به ننوځي ننواته چې 100 پوره شو جنګ یې شروع کړ په دې مسلمانانو دننه 110 مړي وکړه دې کافرو دا مړي څه ویې وړه قلا د کلي نه لاندې یوه دیره د هغې کې ښخ کړه ځینې دې ځګنې کې هغه غاړه چاډانګو نه دې غاړه دې ته ښخ کړه چې یو ځای او بل ځګنې کې دا مړي ښخ کړه دا مشر سړی ولګېد 3 ښځې وکتلې او 3 ښکرۍ راوړلې او دا د شهیدانو دا سرې جامې نه دي ګوره دا سوچه صفا روغه خبره ده دې کې دروغ شک نشته دا یوه ښځه ماموندو ته ولېږله باجوړ ته یوه دې شیګل شینواري ته ولېږله یوه دې پیش ته ولېږله دا لښکرې راپاڅېدې د هغه ځای نه رالې هغه سړی ولګېد دې ناو کې شانه یوه غټه کڅۍ دی یو ازاد ځای دی دې کې له غویانه لال کړل او په دې ځای کېناست چې کېناسته ډوډۍ چې وخوړله پچ یې وکړلې دې اوس د صافي ورسېده او ګمبیر د شینواري ورسېد او کټار د باجوړو ورسېده د مامون او جنګونه یې پرې شروع کړه زه خو مسلمانان شوم ډېر جنګ یې پرې وکړ نو بیا یې وله د باجوړ نه وله مولیان راواسته او هغه یې ورته کېنول دا کافر یې سنت هم کړه او کلمې یې ورته وویلې او هر څه یې کړه او برابر یې کړه ایسته دغه شه ده د هغه د وخت نه دا کټار د هغه وخت نه ودان شو نو د هغه وخت نه کټار ودان شو او خلک راغله او ځای په ځای ونیول او دا ملک یې ونیو نو معنا دا ده چې ستاسې د معلوماتو له مخې هم چې کټار پخوا د یو مشهور کافر نوم و د دې د کټار نوم چې و دا کافر و کټار کافر ګمبیر کافر دا د دې کافرو نومونه دي دا کټار په خپله یو کافر و ګمبیر بل کافر و دی اوس بل کافر و کرونګ هم بل کافر و کرونګ هغه وخت کې کله نه اوس آباد شوی کاکا جانه ډېر عمر تېر شو او ستا ماشومتوب ځواني او بوډاوالی یا سپینګېتوب دې هم په دې سیمه کې و د ځوانۍ د دور کیسې دې راته وکړه چې ځواني څنګه وه د ځوانۍ کیسې دې راته وکړه چې ځواني دې څنګه تېره شوه ځواني مې دا تېره شوه
چې یو وخت خو موږ روغ ګرځېدو بیا زه په سنه 83 کې کابل کې عسکر وم. څومره وخت کېږي ښار ته نه وتې؟ څومره وخت کېږي ښار ته نه وتې، بازار له نه تللې؟ یاره دا کال قبول شو. د ښار زندګي دې خوښه ده که د کلي؟ څه خبره ما سره داسې مانده دا د کور دا راته ښه ښکاري. دا راته ښه ښکاري. کله چې ښار ته راشي قید کېږي نه؟ ښار کې قید کېږي نه؟ ما داسې اورېدلي دي چې د کلي خلک ښار ته لاړ شي بیا هلته یې زړه تنګ وي. ته چې کله راغلی زړه دې تنګ شي؟ الحمدلله ستا په شانه ځوانان مې دي ډېر انډیوالان اوس هم راته زاري کوي راشه تا دغه به وکړو موږ به یې عریضه ولیکو او تاله به یو څه شی د حکومت نه مقرر کړو پوه شوې او دله درکوي به یې ځان له وپې دوام وکړې دغه به کې ما ورته وویل زه او خدای جا بله ورځ یو راغلی او د تېر وخت شینده خشنه بالښتونه ډېرې مخې ته چاپېر کړه او په دغه یې لاره واخېسته استري یې لاره وایست ول دا وړمه زه په دې خپل ژوند هم ښه خوشحاله یم او په اسلام باندې ډېر خوشحاله یم په اسلام ډېر خبره ورسېدې او که درته ووایم چې زما نه یادېږي د روس د غزا نه چې زه را روان شوی یم او راوتي وو په امریکا باندې نوتي د 200 پورې ما باندې د مانځه قضایي نشته. ډېر ښه کار دی کاکا جانه، خدای دې همدغه شانته دیندار او مونځګزاره لره روژې مې نه دي خوړلي او آرام د پردی نه دی دونه د جنوب منګې شی دې راته هېڅوک ونه بخي دا ما آرام نه دي. شکر دی، ډېر زیات ښه دی، ډېر زیات ښه دی او همدغه پکارېږي. موږ تاسې ټول خدای ته ورتلونکي یاستو. کاکا جانه د پخوانیو او د اوسنیو دودونو په هکله راته ووایه. پخوا چې په دې سیمه کې کوم دودونه وو اوس هماغه شانته پاتې دي که نه د وخت او د زمانې په تېرېدو سره د منځه تللي دي؟ رسم و رواج، دودونه، مړی ژوندی، غم ښادي هماغه د پخواني په څېر د نن نه 50 کاله مخکې چې کوم وه په هماغه ډول ده که نه اوس یې دغه بڼه بدله شوې ده؟ زه خو تا ته داسې وایم چې زه رکوټی وم هلکی وم او د هغه وخت نه چې راایسته دی زما په ورورۍ کې او په دې کلي کې کوم رواج دی هغه بدل شوی نه دی. هماغه زول رواج دی ښه دی او هغه شانه مې وروري ده پوه شوې. بلې او چې داسې وځمه چې څوک مخې له راشي د لاس نه مې ونیسي یو ځای پورې مې بیوسي بیا زه خوشحاله کوم وایم ځه زه تللی شم او ځه په مخه دی. نو د دې نه ښه ژوند بل شته نشته. تاسې مشران یې وایي په کشرانو باندې او په موږ باندې ستاسې حق دی. خدای دې له برکته ډک عمر درکړي. کاکا جانه ما داسې اورېدلي چې تاسې د شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ. اورېدلي مې دي تاسې شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ. پخوانۍ ټپې، لنډۍ، غزل داسې څه شی هم په ذهن کې شته دی؟ نو هغه خو داسې وخت و چې خلکو به ودونو کې دا مجلسونه کول یو سړی به ولګېد بل له به مال به و مجلسیانو پسې به ډېر لرې تلي و راوستي به و او هلته به یې بوت دا شی هغه ختم شوی هغه څه نشته هغه دود له منځه تللی دی نشته. تا سره په خود داسې کومه لنډۍ په ذهن کې شته په دې کلو علاقو کې غریزو منطقو کې دغه زموږ مشرانو سره سپین ږیرو سره پخوانۍ دغه د ولسي ادب لنډۍ یا ټپې چې ورته خلک وایي کومه ټپه د ذهن ته راځي؟ نو چا اورېدلې ما چې اورېدلې هغه ولې مزغو کمې ده اختره ته ووایه خوند به وکړي ته ووایه. وایي چې علامه د ذوالقدن شوه امان الله غازي د غم ویالونه و افسوس ارمان دی زما کابل کله یېرېږي یېر بیا نه کم زما کابل کله یېرېږي یېر بیا نه کم اوښې مې ودرېږي یېر بیا نه کم زما کابل کله یېرېږي چې د کابل ښایسته سازونه وینم او افسوس ارمان دی د پلار په خوا کې مې اوس خوښ کا ډېر مې یادېږي د پلار په خوا کې مې اوس خوښ کا چې
چې د کابل جونه د وا راته کوي نه وا څو درمان دا پخوانو شاعرانو دا کاکا ډیره مننه ذهن ته چې د هر وخت راغله را سره شریکوي به په ځوانۍ کې د ښکار کله کړی دی څه شی د ښکار کړي زر کې مې وژلي دا ساراني چرګان د دې نه پورته لوی ښکار دې نه دی کړی نه ښکار خو د بنیادمانو دی هغه سره مې کړی دی روسانو سره مې کړی دی ښه هغه هم بنیادم یوه ورځ دونه دې وخندولم چې په زندګۍ کې مې کله نه دي خندلي یو ځای کې ناست وو د شپه ده سبا خېږي د بل ځای نه راته مخابره کېږي او زما سره یو دوه هلکان دي مخابره اوسه ده او یو غنه ده کمر مې داسې ګډ کمر مې راوړ په دې مې کېښود او د پاسه پې کېناستم او د ګټې ته مې داسې تکای والې په ځای اوده شوی مال یا لکه ویله مالې دا مخابره نه اورې نو دا هغه ځای نه راته وویلې چې دغه وکړه ده که څه لرې راویوله نو ما ورته وویلې چې یو 8 دانې خو شته دی څه شی دي ګولۍ ده ګولۍ او پس لغه توپ راسه دی د هغې غاړه قلا نه دې غاړه دې ګټې نه ومیشتې چې ومیشتې نو هغو راته هلته وویل شابس ستا د دې ګولو د وچتو څخه موږ راووتلو بند شوي وویل نو ژوند تېر شوی دی کاکا په خوراک کې د څه شی ډېر زیات خوښ دي خوراک مې پنیر دی کوچ دي غوړي دي کله چرګ حلالو دا اوس هم همدا کار کوي او صحت خو دې نام خدای بیخي جوړ دی بیخي برابر دی زه ځوان یم زه چې غوړي وخورم ماله بدیږي نشم یې خوړلی ستا چې دغه عمره طاقت دا علت څه دی موږ پې د سټ نه بد عادت یو له اول نه تاسې همدا خوراک موږ وه چې داسې لکه دا لرګي چې پراته دي که نه دې وله وه چې چا بوتلو چې رابلو ماښام بیا په کټوري کې غوړي راواړول د منګي نه ول به دا اوس که ستا ملا خوږ شوې ده تمامه ورځ یې ټاکا کړ د هغه غوړو زور د زما نه اوس دونه یې نه بیږي ما که به تلا سره ما چې سړی یو ځل داسې به دې لاس ونیو نو قسم به خدای که رانه خلاص او دلته دې شیانو کې قوت ورک شوی بس کاکا ځواني وه مستی وه طاقت و قوت و یو چا ویلی دي چې پخوانۍ مزه مې نشته اوس په لکړه د تنور غاړې لازم نو یو ژوند و یو داستان و افسانه وه کیسه وه تېره شوله ستا نه ډېره زیاته مننه خدای پاک دې تاله ډېر زیات اوږد او له برکته ډک ژوند درکړي ستا په لیدو باندې ستا په دیدار باندې ډېر زیات خوشحاله شولو ما موږ به تا ته دعا کوو ته به موږ سره خپله دعا عمل کړي او خدای دې آباد لره خدای دې ایمان مه خطا کوه ښه صحت دله درکړي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه جهاته شه او همدلته یاستو کلي کې ګرځو بیا راوګرځېدو بیا به موږ سره سلام ته بس تا چې زه خوړل هغه موږ خورو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو دا و د محمد اکبر کاکا سره زموږ کیسې زموږ خبرې د تیر ژوند د تیرې ځوانۍ د تیرو داستانونو خبرې او کیسې تاسې واورېدلې رښتیا هم ژوند ډېر زیات په منډه دی که 100 کاله عمر دی که 1000 کاله عمر دی آخر هم سپینګرتوب دی بوډاتوب دی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د ځوانۍ نه د خپل قوت نه ښه او مثبته ګټه واخلي تر څو د راتلونکي لپاره په خپل تیر کړي ژوند باندې پښیمانه نه شي سین بیلې بیلې میرزمان خان سین دی وړینه غر کې شوې جالې درنو دوستانو زه د کټار په دغه ښکلي او هنري سفر کې دا ور د میرزمان خان په نوم باندې یوه منصوبه سیمې ته راورسېدلم که څه هم میرزمان خان د استقلال د 4مې جبهې سپهسالارو مخکښ قومندانو او د ازادۍ یو اتل هم و دی نه یوازې په جګړه کې او په حربي ډګر کې نامي دی ولې دی د سیال او د سیاحت هم پلوي و طرفدار و
د کټار دغه ښکلي او زرغونه سیمه کې د تاریخي روایاتو له مخې او د ځایي خلکو په وینا باندې هغه سیمه چې د اوسپیلن پکې زه ولاړ یم او زما سره د دې سیمې یو کاکا هم را سره دی. دا سیمه داسې ویل کېږي چې د خان غازي میرزمان خان په نوم باندې ده. دی دلته اوسېدلی دی، دلته میشت شوی دی او د ژوند یوه برخه یې هم دلته تېره کړې ده. دا چې دا خبرې څومره واقعیت دی او څومره په حقیقت باندې ولاړې او بنا دي، د دې سیمې له یو کاکا به پوښتنه وکړم او دوی به راسره په دې هکله باندې خبرې وکړي. کاکا جان ډېره زیاته مننه. رښتیا هم میرزمان خان په دغه سیمه کې اوسېدلی دی، ژوند او زندګي کړې ده. زمونږ نیکونه او د پلرونو د خوا نه موږ ته دا اوسیت پاتې دی چې دلته د میرزمان خان 4 چته ماڼۍ وه. بله دا په سراچه مشهورېږي. لکه سراچه د دې معنی وه چې مطلب دا دی 4 چته 5 چته پخوا به دا سراچه جوړه کړله که نه، دا ټوله د لرګونه جوړه کړې وه. بیا دلته خاني وه، په دې زمانې دا لښتې داسې اوږدې ده هغه ځای پورې د توتان نال کړي وو. دا اوس هم دلته د خانانو د ځمکې شتون لري. مطلب دا دی 2 خرواره 1 نیم خروار تخم لري. دلته خپل دهقانان دي، لکه هغې نوسي کېږي د میرزمان خان او کوریرونه کېږي. دا معلومات موږ ته نشته چې یو ته غفار خان دلې وی، نن سبا د کوکوی صاحب زامن دي، یو ته دغه وی د میرزمان خان نوسي دي، دا نوسي کېږي او کوکواجي ورته وی. لکه دغه لمسي اوس هم په همدې سیمه کې میشت په دې سیمه کې میشت دي. دا ځمکې دلته ځمکې دي، دلته دهقانان دي موږ سره په ولس دي. دا نږدې ځمکې دي، 2 خرواره 2 نیم خرواره تخم لري او دلته ځي راځي. دلته د ټولو ورونو دلته لکه څونه ورونه چې دی دي یو پلرینې نه د دې هېواد بېلابېل ځمکه دلته شته دی، نو هغه دلته اوسېدلی دی. دا د هغه ځای دی، شتون دی. اوس پکې خلکو دلته د کروندې من دی، نو لکه مطلب دا دی بوساړې پکې تړي، یو درمن شکل یې جوړ کړی دی او خو دا د هغه په نامه باندې اوسېده ځای یادېږي. دغه د کورنۍ د غړو سره یا د دې سیمې د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره داسې کوم احساس پیدا نه شو چې هغوی ته ووایي چې د خلکو د خپلو اکابرو د خپلو اسلافو او مشرانو هغه تاریخي آثار، تاریخي عبیدات او تاریخي سیمې دا ژوندۍ ساتي تر څو انسانانو سره ژوندي پاتې شي؟ ولې دغه پراخه سیمه، ولې دغه ښکلې او هنري سیمه دا په درد باندې بدله شي؟ نو هغه خپله داسې دي چې هغه تللي څوک په بلجیم کې دي او څوک په اټالیا کې دي او دلته دهقانان دي. صرف دا هغه ځینې راځي او اجارې ولرېږي د یو کوم دهقان په لاس باندې. خو دا 2 کاله کېږي چې دلته امن امان راغلی دی. غفار خان په خپله راغلی دی، بل دغه زوی دی د تره زوی دی، هغه هم په خپله څه کال راغلی و. دلته وګرځېد په دې دهقانانو باندې ویل چې موږ دلته بېرته آبادیانې کوو، مطلب موږ خامخا راځو. خو د دې وجې نن راځي چې سړکونه خراب دي او بچې او ښځې په خارج کې دي، د هغه ځای فضا یې اخیستې ده، نو دا ملک له خوند نه ورکوي. د خپل کلي یا د خپل د اوسېدو او د ټاټوبي هغه خوند او رنګ تېر شوی دی. نو کله کله په کلیوالي ژوند کې داسې هم پېښېږي چې یو سړی له سیمې کډی شي، نور کلیوال او ځایي خلک یې په ځمکو باندې، په کروندو او په بوټو باندې هغه قبضه وهي. اوس هم کلیوال په دې باندې موافق دي او دا یادونه کوي چې دا سیمه د میرزمان خان ده یا دا ځای د میرزمان خان دی او که د هغوی د کورنۍ څوک راشي نو بدون له قید او شرطه ورته اجازه ده که آبادي پې کوي، که کرونده پې کوي، که هر څه زړه وغواړي اجازه د کلي خلک ورکوي. هغه داسې دي چې دا غفار خان چې کوم دی دا بېرته زموږ د دې کلي د خلکو خوریا دی. دا د مادولي خان زوی چې کوم دی دا د دې کلي خوریا دی. نو په دغه باندې له ځمکو په هر څه باندې ښه پام کوي، بل څوک یې نیولی هم نشي، قبضه هم پرې څوک نشي کولی او دلته ځمکې دي راځي کال په کال خپل اجارې اخلي. لکه د کلي خلکو څه مشکلات نشته او که د بل ځای نه بل نور خلک راځي او په ځمکه ولا قبضه کوي، دا خلک یې دفاع کوي. کاکا جانه ولې کټار خو ډېر لوی دی او ښکلاګانې هم پکې زیاتې دي، میرزمان خان د خپلې استوګنې لپاره ولې دا ځای انتخاب کړو؟ دا په دې ټوله زموږ هغه تره مخکې یو تاریخ بیان کړ چې په دې ټوله دره ګرځېدلی، خو په دې دره کې دا کټار ډېر یو مشهور ځای دی، یو ډېر ښه ځای دی او ټول دا ځای خوښ کړی. دا په ټولو کې لوړ ځای دی، ټولې سیمې یې ورته دي کنټرولېدلې، په دغه وجه باندې دا ځای خوښ کړی دی. بیا دلته خپلې ښځې او بچي راوستي دي، دلته د هغه د آسونو یو سرک هم و، د دې قامونو باندې والی و، لکه د قرونه د قرو برېده پورې قروالو والی و، د هغه ځای نه بیا کټارو والی و، دلته د آسونو سرک راخېجولی، بچي بیا راتله، واړه او زنانه بیا راتللې، دلته موږ سره اوسېدل، موږ سره بیا زندګي کوله، موږ به ورته د خانۍ نسبت کوو، هغوی به راته د غریبۍ نسبت کوو، نو په دغه باندې دلته اوسېدلو موږ. خلک څه وایي چې میرزمان خان د دایم لپاره هم دلته پاتې شوی دی که نه د یو محدود وخت لپاره یا په یو معلوم موسم کې دلته راته او خپل سیال بیا کوي، خپل سیاحت لپاره او تفریح لپاره به راخته، که نه د دایم لپاره هم دلته پاتې؟ دلته به صرف د اوړي راته، نور
خو هغې په وټپور او په نواباد او په دې ملک باندې د هغو شتون و خو بس چې وکله به پرې وړی شو د سیل صفا دپاره به بچي راوسته بس دلته به اوسېده وړی چې بیا تېر کړه بیا به بېرته حرکت وکړه یا به وټپور له لاړ یا به نواباد له لاړ. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني. درنو کتونکو رښتیا هم چې په ټول کټار کې وګرځئ او بیا دې سیمې ته راشئ تاسو ته به معلومات وشي چې دا سیمه ډېره زیاته ښکلې ده. په ټول کټار کې په یو داسې منظر کې پرته سیمه ده چې نور کلي د کټار په شمول باندې هم تېغه نظاره کیږي هم تېغه کتلې کیږي او خپله د دې سیمې آب و هوا اقلیم او هغه موسمونه پکې ډېر زیات خوندور دي د ژوند د تېرولو لپاره یوه ډېره مناسبه ده. متاسفانه زموږ په ټولنو کې خلک د تاریخي اسلافو د مشرانو هغه تاریخي آثار عابدات او د هغوی د ژوند هغه نښې نښانې ژوندۍ نه ساتي هغه له منځه وړي ولې بیا په نورو ټولنو کې خلک د خپلو مشرانو د خپلو دغه ډول د خانانو یو څه د لاس نښې پرېږدي. خدای دې هغه وخت راولي چې موږ بیا ځله دې ته تیار نه شو چې د خپلو مشرانو د خپلو تاریخي سیمو هغه نښې نښانې په خپلو لاسونو ړنګې کړو. درنو کتونکو د دغې غره لمن ته راغلم په دې تیږه باندې دلته د سیمې یو کاکا ناست دی. کاکا جانه ډېره زیاته مننه. لومړی خو د نوم واخله او د کوم کلي اوسېدونکی یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کاټار ابان د کلي اوسېدونکی یم. کاټار 3 کلي لري د توخیلو او د وټپور د ولسوالۍ نمایندګي کوم. بله بیا خاص کر د خپل کلي او په خیر رالي او الله دې په ژوند کې برکت واچوه. ډېره زیاته مننه کاکا جانه. نو کټار خو ډېر زیات ښکلی دی دلته څنګه راغلی؟ نو د وخت په تېرېدو سره دلته زموږ لیسه وه مکتب و هغه وخت کې لیسې نه وې مکتبونه وو موږ به دلته سبقونه ویل بیا پسته وخته به خپل مالونه ساتل. بیا موږ د دې غره خلک یو غریب خلک یو او دلته ساعت خو به ښه تېرېدل ځکه چې خاپوړ یم دلته خپل هغه سبقونو کې تېر کړي وي ولیبالونه به وو. بیا د وخت په تېرېدو سره انقلاب پکې راغی انقلاب سره مهاجر شولو مهاجر بیا چې رالو نو اوس زموږ هغه لیسه د دې ځای نه مکتب کوز شوی دغه د وجې نه چې دلته پکې د موضوعګانې رالې دا په دې خاطر به هم راغلی چې دلته چون ستا ماشومتوب تېر شوی دی لیسه به دې لوستلي هغه زاړه خاطرات دې د خپل ذهن ته راوستل؟ والله مشران او کله چې سړی هغه خپلو زړو خاطراتو ته فکر وړي نو ځینې داسې سیمې وي چې هغې ته په کتو خپل تېرې خاطرې را یادوي. نو تا ته هم څه ذهن ته راغلل؟ ما خپل مشرانو هم دا ویل چې پیدایښت یو ځای کې وشو یو ځای کې چې تا خاپوړې وکړې لوبې دې وکړې هغه علاقې ته چې ته لاړ شې نو هلته تا ته خوشحالي میلاویږي خپل ورکوټوالۍ ته درې یادېږي. نو موږ به خپل هم دلته خپل مکتب و مکتب نه وروسته به بیا راوتو لیبالونه به هم کول دې خوړونو کې به هم لوبې کولې. اوس چې راغلي وم په هغه خاطر باندې بېرته ما خپل زاړه یادونه را تازه کوو دلته راځو غوریزه دي ګټې دي ملګري میلاویږي اکثر دغه شانه میلمانه راشي. کله هغه د ماشومتوب او د همزولولۍ ملګري دې هم راځي؟ هغه ملګري راځي ډېر اوس کېدای شي رام شي ځکه موږ دا ځایونه داسې چې هغه ټکانې معلومې بېرته کاندي زیاته دا راځي بس راغونډېږو یو وخت چې خپله مرکه کوو ګپ شپ هغه تېر وختونه یادوو ورکوټوالی او دغه شانه ورونه چې راشي اوس کو دا زه تاسو ته ویم دا به زه تا ته د امام په رڼا کې ویم دا به خالص د مسلمانۍ وجه چې دا کوم راغلي په نومونه هم نه پېژنم خو زما د الله په نوم باندې قسم وي چې زه خپله ماته اوس دومره خوشحالي محسوس ده چې دغه ورکوټوالي نه واله لکه هغه پې مانه هېرېږي چې داسې خلک زموږ خواته راشي بیا غریبو خلکو خواته او موږ ډېر زه په خپله ډېر شکرګزار یم تاسو د راتلو کاکا جانه تاسې مشران یې وئ زموږ د سترګو تورې وئ او موږ ډېر زیات تاسو ته احترام لرو تاسې ډېر زیات خواږه خلک یې وئ. کاکا جان په کټار کې پښتانه مو اوسېږي نورستاني مو اوسېږي ما داسې اورېدلي دي چې دا کټار خپله یو کافر و هغه وخت چې په کټار کې کوم نورستانیان اوسېدل هغوی ایمان نه و راوړی نو دا د هغه مشر کافر په نوم باندې منصوب سیمه ده دا خبره څومره حقیقت لري؟ دا الله مې پرې نه ګناهګاروي که نه په دې کې به هم دروغجن راشم خو خپله مشران داسې وه چې دا کټار چې و ګمبیره دا څانګار دا نومونه چې کوم پاتې دي دغه وخت نه دا کوتري نومونه دا وو چې په دې باندې د خلک په دې نامه باندې پاتې کېدل. بیا چې کله دا ورونه د هر ځای نه چې رال د مسلمانانو زموږ دا نیکونه او دلته غذاګانې شولې او د هغو خلکو هغه آبادیانې ورانې شولې بیا یې هغوی ایمان راوړ د هغې د جملې نه اوس هم موږ ورته د هغو بچي نه وو او هغې دپاره بیا د علما راوستل او په هر کلي کې ورته علما کېنول او هغې ته بیا د دین سبقونه ویل کلمې ورته یادولې. کټار بیا 3 کلي دي په هغه وخت نه دا 3 کلو باندې دی یو پکې د نورستانو دی
او دوه پښتنو دي اوس خو دا کلي د وخت په حساب سره زیات شوي خلک زیات شوي دي ځکه په هر کلي کې اوس 3 او 4 جماعته دي داسې ګمبیر والا ګمبیر 3 کله پښتانه دي یو کله پکې نورستاني دي هغه په خپل حساب باندې ډېر زیات شوي دي تاسو به ان شاء الله دا ساخي ویم نه نو خلک اوس سیوا شوي دي او په دغه نامه باندې لکه هغه مشران داسې وجې دا وو ملک کاکا زه به یوه بله ولسي او داسې شفاهي غوندې کیسه دا وکړم اوس هم په دې اوارو کې یا د کونړ په نورو برخو کې کله کله چې یو سړی ډېر زیات سخت زړی او سخت دریځه انسان وي خلک ورته وایي چې فلانی سم د کټار کاپیر دا رښتیا هم دغه عمره سخت دریځه خلکو والله زه ته وایم دې کې ماله خندا هم راځي موږ چې کله اکثر چا څه بحث راشي وایي تور مار مو وژنه او د کټار کاپیر وژنه حالانکه موږ ډېر درحمدله خلک یو الحمدلله عادت یې تاسې نه یاستئ عادت موږ نه وو مخکني ټکي ته اشاره کوي بلې دغه به یا د وخت په حساب باندې په هغو کاپرو کې به دا ډېر تېز و نو چې موږ خدای تعالی دی هدایت د الله ځکه نه کړی چې اوس خو مړ دی الله دې غر کړي ولې چې د هغه نوم موږ څه اوس هم پرېښی دی موږ که په دې مهاجرت کې وو هم چې چا به ویل د کوم ځای د کټار او د کټار د کاپیر دی نو کاکا جان اصل کیسه خو دا ده چې هغه وخت خو کاپیرو دین او اسلام ورته نه ور رسېدلی اوس خو دغه خلک مسلمانان شوي دي او بیا ورباندې پیړۍ تېرې شوي دي نو دا مسایل کیسې به یا وي یا به نه وي خو خیر دا راته ووایه کاکا ما داسې موریدلی دي چې په ګمبیر کې د ګینتول په نامه کومه تیږه ده کوم ګډ دی دغه څه کیسه ده ویل کاپیر پکې اوسېده دا خبره حقیقت لري نو ورور مشه دا مشران به ویل چې دی به د خونانو یا موږ ورته وړښتي ویو چې هغه لښتې لري د هغې نه به د سوندینې کړۍ جوړولې او دا کړۍ به یو بل کې بیا چله لکه د زنځیرونو په شکل باندې دا ګینتول دوه شاخه لري یو دې غاړه ده یو هغه غاړه ده د دې نه یو توپلونه جوړ کړي او په دې وندونو به دی پورې وتل به دا وخت په حساب باندې دې مشرانو د شیګل نه والا تر ساپي پورې بروټۍ ورته دلته بیا د بروټو د ګیډو یا د برخو حساب دی هغه چا چې هغه ماڼو ته په هغه وسره دغه راوړي ګیډي او هغه سوي دي هغه خلکو ته دلته بیا خپل حق او خپل حساب کتاب دغه شوی ده ورکړل شوی ده او دا حقیقت لري مشران داسې وایي بل موږ په کټار کې یو قبر دی د سلګزي په نامه باندې دی که تاسو سره ټیم وو داسې به په ور شو چې هغه سلګزه کمر دی او په هغې باندې خپله یو ماڼۍ ووایي هغه د تېرو وختونو خبره ده پیړۍ په اوښتې دي چې د هغه نه هم د وندړو داسې یو پل خود او پورې غاړه زموږ دغه اوس ورونه مجاهدین مسلمانان زموږ سره په کټار کې شریک ورونه دي اوس سره موږ او هغوی بیخي سیده د ژبې فرق دی نور سره پښتو کې همدغه شان کړېږو هلته هم دا د وندونو پل و او هغې باندې یوه ماڼۍ وه په خپله به د سلګزي کمر باندې پاسه چې موږ او تاسو اوس کوشش دا وکړو یعنې ته اوس ښه نه هلکې او په ځوانۍ کې ته چې ورته خېږې اول به وخېږې خو راکوزېدو کې به تا ته ډېر مشکل وي هغوی به پاس آبادیانې جوړې کړې وي د ګینتول کې اوس چې لاړ شم د هغې هغه نښې نښانې شته دی لکه څنګه چې دلته دا دي د هغوی تاداونه د آبادیانو هغه کلي هغه بنیادونه پاتې دي نور خو غښتلي دي خو دغه سخته تیږه کې چې ډېره زیاته ګرانه ده ورخطا راکوزېده بیخي مشکل دي دا خلک به پکې اوسېده دی پکې کورونه باقاعده به د هغې پاس پکې ژوند و بیا چې کله وصول له دې بیا چې کله وصول نو اوس هغه اوس مطرح شوي دي اوس پکې همدغه د دې خلکو ژوند دی ملک کاکا پښتانه موسیقي نورستاني موسیقي د دغه خلکو ترمنځ دغه ګډ ژوند اړیکه راکړه ورکړه داسې روابط څه شته کنه هغوی د خپل ژوند سره کار لري د پښتنو باندې کار نه ساتي او پښتانه په نورستانیانو داسې څه کیسه ده دا موږ او هغوی اوس ورونه او زموږ یو بل سره رښتې دي تګ و راتګ دی لکه څنګه یعنې چې خپل ګاونډي دی دغه شانه د یو بل خیال ساتو هغوی زموږ ساتي موږ د هغوی ساتو و راځي منطقه کې حالات راځي بریدلر دی بریدبر دی د باندې عموما دا په ټولو خارجي ملکونو راته پته نشته خو افغانستان کې داخل کې په غرونو کې دا بریدلر او بریدبر په دې باندې بحث مباحثه راځي او دغه ټیم سره یې بیا هماغه غرونه شوراګانې لرو موږ سپین ږیري لرو نو زموږ او د هغوی په منځ کې داسې تفرقین دي راغلي چې مطلب موږ په د یو بل د بند شوي یا د یو بل کلي ته نیوتلي یا هم پې غم خادي بنده شوې ده یا موږ په دغه وخت کې بیا قامپرستي هم نه ده کړې یو ورور به بل نه ده ودرېدلی مطلب حق ته هم حق ویلی که یو نورستانه د دوه پښتنو معاملو سره راغلي ده نو هغه پښتانه بیا هغه ته کېناستلي چې تا زیاتی کړی دی خلاصون دین دی کړی که نورستانو ورونو کې دغه کار راغلی د هغې کوم ځای کې کشران یې که نه کوم ځای کې ته خبرې سر کړی هغه یې بېرته راپاڅېدي خپل ورور ته یې ملامته ویلی انشاءالله موږ سره بېرته خپلې ورورانې تر ننه پورې ستونزې دغه نه لرو خپل ژوند تېره او غم خادي مو سره شریکه ده بیخي ملک کاکا وخت ډېر زیات تېر شو
نورستاني تر ډیره حده د پښتنو سره پاتې شو. پخوا نورستانو یو ډول خرافاتي ما چې څومره د خلکو نه واورېده خرافاتي دودونه یې درلوده. هغه دودونه لا هم شته دی که نه محو شوي دي او له منځه تللي دي؟ نو زموږ په خپله ټپور په ولسوالۍ کې بیا په کټار او ګمبیر او په دیوز کې دغه دودونه ختم شوي دي. اوس اپله نورستان ته چې لاړ شي هغه دلته انشاءالله هغه دودونه اوس ختم شوي. څنګه زمونږ او د هغوی ناسته پاسته او خوراکه خو داسې ده د غریب سړي شاید که څوک هر رقم څه خوري خو لکه دودونه هم یو شوي دي چې دغه کې یو شانه په پرده کې ګرځو یو بل سره دغه نشته دی داسې مشکلات نشته دی چې د هغوی رواج زموږ نه مختلف دی او زموږ ته مختلف دی. هغه پخواني مسلې ختمې شوي دي څنګه چې د پښتنو دی داسې د هغو دی. د هغوی هم دی. بله ملک کاکا نورستاني خو یو خوا دلته په کټار کې څومره پښتانه قومونه اوسېږي او ګډ ژوند کوي؟ زموږ په کټار کې بلې زموږ په کټار کې دلته قومونه دوه قومه اوسېږي چې دوه قومونه دا عبارت دی یو ورته مامون وایي او بل ته سلارزی وایي. بس په موږ کې مختلف خلک شته دی خو هغه د یو کورنۍ په حساب باندې دي یا یو کور دوه کوره دي واخله مومنه موشاني په نامه باندې چې هغوی دا نوم ځان ته خو د خورته ننه پورې موږ د خپل نوم نن دی ایستلی او بیا په پوره او ټپور کې چې دلته زموږ په دې دره کې نو په دې کې دا ورته وایم چې په سلو کې 80% سلارزی دی 80% او 60% چې دا نور قومونه ساپی مامون روغانه دا بیا په سلارزي کې دا لکه دومره دي په سلو کې 80% سلارزي او باقي دا نور قومونه بیا قومي تړي ناغي په دې غریزو منطقو کې نسبت خار ته ډېرې زیاتې پیاوړي دي. ستاسې په سیمه کې قومي ناغي او تړي جرګې کوم مسایل رامنځته کېږي د جرګو مرکو لارې حل کېږي اوس دغه دود شته که نه؟ انشاءالله زموږ جرګوي سیستم دی موږ خپله یو شورا لرو بیا خاص کر د کټار او د ګمبیر نو خپله پرېکړه لرو شورا لرو قومي تړه دا را مشره چې زموږ دا موږ دې ته غوریجو یو دا ناغه دی دا ناغه دی دا ماته هم ناغه دی دا ګمبیري ته هم ناغه دی د دې چې کله ناغه ماته شي بیا لکه د مال د څر ناغه نشته د د ریبلو یا د نغري د پخلي لپاره چې ناغه ماته شو دته ماته د ماته ماته ده بیا زما د شریک استفاده ده د څېړی وو دا موږ ناغه کوو 3 کاله 4 کاله بعد دا ډکه کوي د مال لپاره ناغی دغه ورور ما او ګمبیر او نورستاني او کټاری ته یو شان ناغه ده چې بیا کله ناغه ماته شي نو بیا موږ په شریکه باندې پاڼه ته خورو. او که چېرته ملک کاکا مثلا دغه ناغه تاسو چې کومه ناغه یې غوستې ده که یو سړی راشي مثلا دغه غوریجي ووهي یا په ځنګل کې نور ډکي لرګي ووهي ناغه مو څه ده؟ ناغه زموږ داسې ده که دې کې زموږ ماشومان یو خو هغه نابالغه ماشومان دي یو به داسې خیر لکه دا ناست چې کوم یو کس دا راشي او دا غوریجي یوه څانګه ماته کړله د دې یوې څانګې زموږ 500 افغانۍ جرم دی ناغه دی یا یوه څانګه وړې یا د ټول غوریجي وړې خو ناغه هم دغه ده. په څېړۍ باندې زموږ ناغه داسې ده مشره چې په څېړۍ باندې زموږ ناغه زموږ مشرانو 2 غخي نه واله 4 غخي ماله پورې ناغه وه اوس هغه دودونه اوس زیات ختم شوي دي. اوس چې راشي هغه چې چا ضرر کړی خپله وایي مال ته ودرېږي وروره وایي چې کوم مال پکې تا ته دغه ما ضرر کړی دی لکه موږ خپل د مشر تړه د اوسه پورې نه ماته کړی. دا چې کوم زورور پکې پیدا کېږي چې مثلا ځنګل هم وهي یا دغه غوریجي بوټي وبشي بیا وچ ناغه نه درکوو دغه شانه تر اوسه نه دي پیدا شوي خو چې کم یو سرکش شوی دی هغې ته ولس ویلی دي قوم ورته په یو اواز یې ورته ویلي چې ناغیانو که هغه سیرلي ناغه دی بیا یې ورته 2 غویان هم را روان کړي د قام پرېکړه هغوی بیا دغه کلي ده. ډېره زیاته مننه ملک کاکا. یو چا ویلي و چې زما د کلي خلک خوښ دي نه دروغجن وي نه لفظونه ماته نو درنو لیدونکو کټار هم ښکلی دی خلک یې هم خواږه دي ملک کاکا هم ډېر زیات خوږ سړی دی تاسې خبرې واورېدلې رښتیا هم په کلیوال ژوند کې تړي دي ناغې دي ساده او روان او ښکلی ژوند دی او ټول خلک خپل مسایل روزمره کارونه د قومي تړو د قومي لارو خبرو اترو او جرګو له لارې حل کوي. دا یو ډېر ښه دود دی په نورو سیمو کې یا شته او یا ډېر په کمه اندازه دی ولې په کټار کې دغه دود لا هم پر ځای دی او خلک یې همدغه دود ته رواداره دي او په همدغه تړه باندې ولاړ دي. نو د کټار نور رنګونه او ښکلاګانې به درسره شریکوم په الحال د خدای په امان او زما تر پایه بلتیا وکړه. درنو کتونکو د کټار ښکلي او زرغونې سیمې ته زما سفر هم قرار په ختمېدو دی. څومره چې دا سیمه ښکلې ده دا وطن ښکلی دی دغسې انسانان هم ښکلي دي خواږه دي مینهناک دي خلکو ته ډېره زیاته مینه ورکوي او کله کله د انسان د خپل ځان هم پکې ورکېږي
زما لپاره هم د کلي د ملک کاکا او د ځینو مشرانو په همکارۍ باندې تور ګډی حلال شوی دی تور ګډی او د دغه ګډی د خوراک لپاره هم زه بیخي جوړ یم تازه یم چا ویلي دي چې د توپ خولې ته تړلې خیمه خو نه دسترخوان ته ډوډۍ بیخي برابره ده ورځم او په دغه دسترخوان کې زم ګډون کوم. السلام علیکم ملک کاکا اجازه ده کینې ټول ستړي مشي کینې السلام علیکم کاکا ستړي مشي نو ستړي مشي ټول ستړي مشي کاکا جان ستړي مشي درنو لیدونکو د کلی تر ټولو مشهور خواړه او مشهور غذا بیا خاصتا د غرنیو سیمو هغه سپینه یا جوش شوروا او غوښه ده دا هم زما لپاره برابره شوې ده او چون زه له ښاره راغلی یم نو د پیازه هم پخ شوې ده برابره شوې ده دا به خورم دومره ډېر زیات وږی شوی یم چې د میده مې رانه خفه ده بیخي میده خو ملک کاکا دسترخوان سره د غزیني خبرې مخینۍ یو چا ویلی دي چې څوک دی په تمه کې ساتلی دي چاته دی ویلی دي چې ستا یم نو دا دومره مینه چې تاسو موږ لا راکړله دا یوازې زما لپاره ده که د نورو وطنوالو لپاره هم شته الحمدلله دا د ټولو وطنوالو لپاره ده مونږ نه وایي من که اوس درته ووایم روزي مخې ته پرته ده دومره خوشحاله یم ستاسو په راتګ باندې زه لمر پر الله قسم چې د هر یو مخې ته یو مال پروت دی. ډېره زیاته مننه ملک کاکا. درنو لیدونکو بیخي وږی شوی یم او دا غوښه چې ده نو پختې خو کله په ښاره یا میلمانه خلک چې راشي غرونو ته نو بیا د کلي خلک د پختې پیر زور باندې کوي د پختې نو زه دا خورم او تاسو هم کار کوئ او خپل وظیفې کوئ او هم د سیال شهادت لپاره شکر وای دا غوښه بیخي ډېره زیاته خوږه ده نور انتظار نشم کولی یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي په یو بل خبرونه کې تاسو ته د وطن د یوې بلې ښکلې سیمې څخه راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو ماشه.